سورة محمد دا مدنی سورت تے دی کی اتدر شایتنا و سلور رکوگانی دی او موضوع دی سورت دا قتال فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی جہادون کول او دا چې د کافرانو اعمال به الله بربادي او د ایمان ولو چې کوم خواري ده د دې به الله اجر ورکړي. لنډه دا چې په صورت کې د کفارو د مؤمنانو مقابله روانه ده په اعمالو کې، په صفاتو کې او په جزا کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هغه کسان چې کفر کړي دي او منکې خلق د لارې د الله نه، الله برباد کړي دي عملونه د دوی. والذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړي دي، وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي نیک، وآمنوا بما نزل على محمد، او ایمان راوړي دي په کتاب چې نازل کړي شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې. وهو الحق من ربهم، او هغه حق دی د طرف د رب داوینا. یعنی دی ایمان ولو چې په کوم کتاب ایمان راوړي دی الله وی خکاری کړي دی، ولې ځکه چې دغه حق دی. كفر عنهم سيئاتهم، وبرجي ددوين گناهنا ددوي، واصلح بالهم، او برابر بکی حال ددوي. حال ددوي یعنی جرم بول الله برابر کی، الله به خپل نافرمانی نه بچ ساتي، دنیا او آخرت بوت الله خسته کی. خو سوجه بیانې د کافرانو د عمل د بربادي دو سوجه ده، او د ایمان والو د عمل د کامیابی دو سوجه ده. ذلك دا بدي وجه بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، چې یقینا کسان چې کفر کړي دي تابعداري کړي دي د باطل. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، او یقینا کسان چې ایمان راوړي دي تابعداري کړي دي د حق د طرف د رب د دوینا. كذلك يضرب الله للناس امثالهم، دغشان بیان الله خلق تحالات داوی. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، نو کله چې ملاو شي تاسو دا کسانو سره چې کفر کړي دي نو په شټونو وی وهي. یعنی چې هر کله کافرانو په باطل پسې روان شوي دي، مخکینات کې تیر شو کنه. بذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، کافران په باطل پسې روان دي، تاسو په حق پسې روان دي. نو بیا دې حق د غالب کولو یو طریقه دار چې تاسو د کافرانو سټونه وهي. حتى إذا أثخنتم، تر دې چې کله تاسو خوینی توي کوي د دوی. فشدوا الوثاق، نو مضبوط کوي تړل د دوی. فإما منا بعد وإما فداء، بس یا به احسانو کوي په دوی باندې ورستو د تړلونه. وإما فداء، او یاترنا فدیه واخلي. اول خو بدی څه کوي الله چې حتی اذا اثخنتمو، چې خوینی توي کوي. ان اول نه د کوي نه قیدیان کوي، ما اول خوینی توي کوي چې خم ویني توي کړي، نبی په اخر کې د څه جوړ کړي؟ قیدیان ته جوړ کړي، کله کې وتړي. نه که امیر او مشر په پرې خودو کې خیر غني چې اسی به پریدو، نو اسی پریدي. او کنه غوي چې فدیت یاخلو، الله وی فدیت واخلي چې کوم تاسو برابر ښکاری. حتى تضع الحرب ووزارها، تر دې چې کې دي جنگ سامان خپل. جنگ نه مراد دلته جنگ والدي، یعنی مطلب تر دې چې کې دي جنگ ولا سامانونه خپل. چې سو پوری اے مسلمانانو کافرانو وصله نه گزار کړي، جزیه نه قبول کړي، نه تاسو به غلی کېږئ، نه تاسو به غوډه تسلیم کېږئ. نه دی مطلب دی.
ذلك دا خبر دا ولو يشاء الله لانتصر منهم او کچری وغواړي الله خامخا بدله به واخلي د دوی نه. دا دی ډېر اهم خبرې جواب دی. پښړه کې درجه الله د کافرانو ولې نه تبا کوي؟ تو ګور پلاني ملک دومره ظلم دی، پلاني ملک دومره ظلم دی، الله دې د کافرانو باندې ولې تندر نه راچي یا بزلزله راولي به ختمي کی. اول الله د جهادونو د مسله بیان کړي، زه به الله خپل قدرت بیانې. نو چې الله دومره قدرت ته نو څه ضرورت ته چې مسلمانانو په دې سخت کې ورچول دي جهادونه پکې، خو بس الله دې بخپل تباکی د کافرانو کړي. الله وی که زه غواړم زه کولای شم، خو یلا کې ولینه ولکن ليبلو بعضکم ببعض، مگر د دې د پاره چې ازمی خو کې د بازو ستاسو په بازو سره او ته بس کلواګانی مخوري سه الله بدل کافرانو تباکی ته بخپو په بنه چولې سب مزیدار دین دی. زار شم د پیسو او زار شم د الوانه چې پوس قالینی یخی سیده دین مزک د جهاد او د قربانی مسله چې راشي بیا د طبيعت خراب شي. الله وی که زه غواړم زه ما ته د کافرانو د تباکول هیڅوم نه ښکاري، خو ستاسو باندې امتحان راوستی دی چې ستاسو پته ولګي چې به څومره اوبو کیې. او تاسو سوچ وکړئ که په دې دین کې سخته نه نو دا ټول جنتیانو که نه دا ټول جنتیانو او دا ټول دیندارو، خو چې کله به کې سخته راله تکلیف راغی قرباني راله نه فرق راغی. لکه نور غټې قربانیانې پرېږدوي، دا معمولی قربانی، دا معمولی ده، دا روجی نیول الله لپاره. خو د دې روجی د لاسم د کافر او د مؤمن په منځ کې فرق راځي، د دې روجی د لاسه د منافق او د مؤمن په منځ کې فرق راځي، د دې روجی د لاسم د دیندار او د بيدین په منځ کې فرق راځي. دلته الحمدلله دا ملک دې ملک ته چې توحید زمکه ده هر طرف نه چیرینو د الله د دین اوازونه چتی نه. دلته الحمدلله د روجو اهتمام ډېر ښه کیږي. بل چې حکومت په دې پابندي لګولې چې مخامخ خوراک نشي کولای، نه غیر مسلمان یریږي په کوم ځای کې خوراک کوي، په کور کې کوي. خدای چې کرته زمونږ د ملکونو ته لاړ شي، خپل ملکونو ته د بار ملکونو ته لاړ شي، تاسو پته ولګي چې دا روزه څنګه فرق راولي په دیندار او په بيدینه کې. غپ کاری دی بيدینو ته روزه نه وګوري، خان دی پوری ټوغي پوری کوي. منګه دومره وخت نشونه مړ دی وخت وګورو دی دغه ته وګورو. خو معمولی خبرو د پاره ماتي، معمولی په سر می در لاګه ما جماعت کا، معمولی مزدوری وکړه شو ما چې څه کا ماته کا. خا کرکټیان د کرکټ د پاره ماتي، فوټبال والے د فوټبال د پاره ماتي، او دې څه بشي بیا ځه. ما سیده یو مثال ذکر کوم چې دا روزه یو څنګه فرق راولي په دیندار او په بيدینه کې، نو به چې غټي قربانیان راشي نو څومره غټ فرق براولي. د دې لپاره الله دا کافران موږ ته پرې خو دي چې دا په موږ باندې امتحان دی. خو اوس که څوک دي شي وي چیرې که جهاد لاړ شم زه به مړ شم او دا به سکی او دا به زما بچی دی او زما مال له دا زما خو ژوند تبا شو. الله ترغیب ورکړي د جهاد طرف ته، نو سوی والذین قتلوا فی سبیل الله، او کسان چې وجل شو بلار د الله کې، بلار د الله کې قید وسره ولګید. یعنی جهاد کوم جهاد دی؟ شرعي جهاد دی. د ځمکې لپاره جهاد نه دی، د خپل تنظیم لپاره جهاد نه دی، د خپل قوم او د جبهه او د مال لپاره نه، جهاد د الله لپاره. فلن يضل اعمالهم، ويجرب برباد نکی عملنا ددوی، سيهديهم زرد چی هدایت بو کی دوی تا. نو دا خمړو شو هدایت بو درسیږي، ها هدایت بو در جنت کی، هدایت بو لار خو نه دا مانم سید چې لار بو توخه دسه د جنت. یا مطلب دا چې شهادت نه مخ کې والله دوی ته ځکه خو ته شهادت نصیب کوي، هدایت شتي نو شهادت شتي. خو ګمراه سړي ته شهادت نصیب کیږي کنه. ويصلح بالهم، او برابر بکی حال د دوی، د زړه حال بول الله برابر کی. یا که شهیدان شي الله بو تعالی د جنت توخی او حالات بوله برابر کی، نه قسمه قسم نعمتونه بوله ورکی. ويدخلهم الجنة عرفها لهم، او داخل بکی دوی هغه جنت ته چې خوشبو کړي دي د دوی د پاره.
الله دې موږ ته نصیب کړي. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو إن تنصروا الله ينصركم كتاسو مرستكوي دالله نمرستبوكي استاسو ويثبت أقدامكم أو مزبوط بكي قدمون استاسو. الله سره مرسته داره چې د الله دین مرسته کول چې مسلمانانو کله تاسو د الله دین مرسته کول الله بس تاسو سره مرسته کوي. اوس د الله له اوس خو دروغ نه لري کنه او نه د الله په خبره کې شک شتي نو چې مرسته نه راځي نو بیا به ځان ته ګوري ته به د الله دین مرسته نه کوي ځکه به تاسو سره مرسته نه کوي. والذين كفروا فتعسا لهم وضل أعمالهم او کسان چې کفر کړي دي نو تبعید د غوی د بار او برباد کړي دي عملونه دا غوی. ذلك دا بدی وجه بانهم كرهوا ما انزل الله چې بشک غوی بد ګڼلې دي هغه چې نازل کړي دي الله. فاحبط اعمالهم نو برباد کړل عملونه دا غوی. افلم يسيروا في الارض اينو نګرځي دوی بزمکه کې لکه سات مخکې الله وی کنه چې د کافرانو لپاره تبعید ده و دې چې دا خبره کوي چې دا ګوره اسی دمکی نه ده ګوره بلکې وګرځي په دې ځمکه کې. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بچ وګوري چې څنګه شو انجام دا کسانو چې مخکې و د دوی نه. دمر الله عليهم هلاكت راوست الله بغوی بانی وللكافرين امثالها او د کافرانو د پاره د دې بشان عذاب ندی. ذلك دا بدي وجه بأن الله مولى الذين آمنوا چې یقینا الله مددگار د مؤمنانو دی. وأن الكافرين لا مولى لهم او یقینا کافران نشتی مددگار داوی. ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات یقینا الله ننباس یا کسان چې ایمان راوړي دي او عملونه کړی دي نیک جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې بيږي بلاندې داغین ولي. والذين كفروا او کسان چې کفر کړي دي يتمتعون مزي اخلي د دنیا نه وياكلون وخراكن كي كما تاكل الانعام لك سنگچی خوراک کئی ساروی. والنار مثوى لهم اور زید وسیدو دوی دے. گورا پا منگو پا زناورو کی دا فرق دیخوا اللوی یتمتعون مزی اخلی شهوتونه پورا کوي وياكلون خوراکونه کوي. خاطر دو کارونه ګور زناورم کوي. زناور اول بس بشي ګرځي په خېټه پسې چې خېټه مړ کی بیا په شهوت عورت په شهوت پسې ګرځي. دا زناور دو کارونه معروف دي. دریم کار دغه نشته. فرق به څه دی؟ نو فرق دا چې مونږه سید چې خېټه تم ضرورت لرو شهوت هم پورا کوو خو مقصد هغه دین دی. الله وی دا کافرانو مثال د زناورو په شان دی. ولی د زناور ته د سوچي چې سبب د سره سکی هیڅ سوچ نه خدا غم وسره چې اوس ودا واخه څنګه خورم او دا وبو څنګه سکم او اوس په دې سوچ کې او بیا به دا شهوت څنګه پورا کو. سباله چې ګور خو ته ګور ته ساروي راولې غټه قرباني لې غټه اختر لې قرباني کې ته ساروي له کور کې تړلې او واخه ما خدو ته چول او سحر له لاله هغه سوره خوشحالي لګي واخه خوري چرته خپلې دلې چې جاړي چې سبب ما وجنی او سبا زما اخري ورځ د دنیا نه بزمو دا بسکی چې ته سوچ کړی نه سم خوراک کوي او د دې چړې درخ کودونه یو منټ مخ کوله واخر ولهم سم شخون پیوي. دغه شند کافران دي او دغه شند بی دین خلک دي چې دوی سره دې سوچ نشته چې سبا له بسکی قیامت کې بسکی خبر کې بسکی په دې سوچ چې خېټه بسنګ د کومه او شهوت بسنګ پورا کومه ریاض بالله. لکه سړی زما دغه دوه مقصد نه بیا مبارک شه ته په دوه مقصدو کې یو شان دي چا سره زناور سره دا غوم دغه دوه مقصد دي بل د دریم دا غوم نشته.
وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك او ډیر د کلو ناغه ډیر سخت دی په طاقت کې د کلیستانه هغه چې راويشته دا ایتونه په وخت کې نازل شو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم مکې نه مدینه ته هجرت وکړ ډیر غمجنو الله ته تسلی د پاره دا خبره وکړه وی ډیر کلی ګره په خاطر شوی دي ستاد دي کلی نه زورور د کوم چې تراويشته اهلكناهم تباكري دي منغاوي فلا ناصر لهم نويس مددگار نو داوي افمن كان على بينة من ربه اي بس غسوك چی بخکار دلیل دا طرف درب داغنا كمن زين له سوء عملي پشان داغ چاکی دیشی چی خیستکر شوی داغ تبد عمل داغ واتبعوا اهواءهم او تابداری کئی دوی دخواهشات اخبلو وصلى الجنة وصاف بیانی مقصد بکی تسلی ده اے پیغمبره کته دی مشرکانو د مکې نه وېستې د خپل کلی نه وېستې نو خیر ده ژوند خو بل ځکه کم تیری خو الله بدل په آخرت کې د اوچت نعمتونه درکې مثل الجنة صفة داغ جنت التي وعد المتقون چوادك لشيد التقوى دار سرا فيها أنهار من ماء غير آس باغي کی ولید دوبونه چې نبی بدبویا وانهار من لبن لم يتغير طعمه او ولید بيونا چې نبی بدل خونداغي وانهار من خمر لذة للشاربين او ولید د شرابنا چې مزور کیس کن کتا وانهار من عسل مصفى او وليدي دقبن سفاكري شوينا ولهم فيها من كل الثمرات او تدوي دبار بباغيك دهر قسم ميوني ومغفرة من ربهم او بخانا دترف درب ددوينا الله دي منتبه دي مباركة ميشكلان يمتون نسيبك الله ويدا سره چې دا نعمتونه ول زورکم ډېر دي سړي بشن کې دي شي کمن وخالد فی النار پشان دا غچا کې دي شي جاغه می شي بور کې وسقوا ماء حمیما او سکول کېږي باغوي باندې ګرمي وب فقطع معاهم نبريب کی کل می دغوي واستدین بعد الله سبحانه وتعالى د منافقانو حال بیانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان په دوه قسم دي یو ښکارا او بل پټ ښکارا خو دغه دي يهود و نصارا مشرکان پټ منافقان دي په مدینه کې او ډېر خطرناک دي الله دا وی خبره کوي ومنهم من يستمع اليك او باز د دوی نه غسوک دي چې غوږی دي ته راشي ستا بیٹک کې کینی ستا مجلس کې کینی جمعات کې سره نه شي خوځلې ورانی دا خبره ساتي چې کرم تاسو درس لرازي کنه او دین د پاره زی نو نیتونه صفه ساتي ځکه چې بنیادی خبره نیت ته د کور نه بس نیت راوته الله بدل قدر کوي کله دین نیت راوته چې الله ته حق نصیب کړي الله ته حق نصیب کړي کله دین نیت راوته چې دین پوښي دین به الله خو په دې حق راو په دې نیت راوته چې دین پوښم جنت الله را کی بخانه الله را کی در څه بدل الله درکې نیت صفه ساتي نو دا باز کسان دا ول نه راځي درسله نیت مثال کې سره ټیم پاسه دي سمشتي مثلا کې روزه سره وګده ده او دا غمسبخین نه د سحر د منځنه بعد چې سره ودی شي مازیګر پورې بکټ کې څوک کولای شي مسبخین پورین کو تاسو خیر کړي سره تنګ شي نه په خپل په مزمنځ کې را پاسي نه باز دي چې روزه پلانډي زه روزه بلنډ کوم مسبخین نه بخښ کولی کینو یا مازیګر نه بعد بکینو ما خام بنګ پورې خو کار روان شي کنه دوی څه فائدہ نه اخلي خباز د دې پر راځي چې مقابله به حق څنګه کو راځي چې ورو د مولوی شپ سوی دا وابین سوی په درسونو کې نو کې بنو ځکه چې درس ته قران روان دی پاسې دې نشو خو خبره ولا نه مینو
او زما د خپل رب نه د امید ده ان شاء الله چې موږ سره په درسونو کې دې څوک نه وي چې هغه به خبرې اوري خو مني به نه عمل به نه کوي. خدای ما خبر وکړه چې دې خلک شتي چې هغوی درسونو ته او د علماو خواله په دین یې ځي چې موږ صرف وګورو چې دې سوی نور منوي نه، نو دا خلک دې الله ته حق نه نصیب کوي. خو اوس منافقان سجل کوي، منافقان خو دې رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته خبرې د رسول الله خبرې بهر غلطي بیان کی دام کې دي شي غنیمتونه کې سم ملایږي نه خبره ته ملوي شي سلورم ټیم پاسه ځکه چې مدینه کې خاصه وخت نشي تیرولای کنه د دې کسانو سره لازم کینی د دې کسانو سره لازم کینی نه لازم به تر هغه سره خاندي کمږي کې چین خپل بوته چنګیو درس کې به سره کینی او بیان کې به سره لازم کینی چې زور چا دی زور د دوی دا مقصدونه الله سوي ومنهم من يستمع اليك او باز د دوی نه غسوک دي چې غوږی دي ته حتى اذا خرجوا من عندك تر دې چې کله وځي ستاد خوانه قالوا ويدي للذين اوتوا العلم هغه کسانو د چې ورکړې شه د ورته علم اپو خلکو ته کوم چې د رسول الله مجلس نه فائدہ غستې د مؤمنانو ته وي سره اشنا خبره وته کوي ماذا قال آنفا سوي دوس سړي یو ورمخ په بنه شوې بلکې زموږ په دماغ کې دا خبره کینه نه استجله سوي تبه چې دوی عربي جبنه پوي او تبه چې د رسول الله خبري واضح نه دي او دوی بزرګ کې سمرز نو دې څنګه شرم ډیر ملایي تبه ته ګنټه تقریر وکي قال الله وقال رسول بیانې په صرف پښتو کې دي پښتو کې چې عربي پم پوي دیو په اخر کې به سوي مخ په اسپو نشي رب زل حیران ولاړ وي سوق لکه دا خبره خو په پښتو کې وش دلایل وسره بیان شو خبره خو واضح شو د دې نه بعد ته زه پوه نشم ته په څه پويږي به کیرلا پويږي بنگالي ژبه پويږي که انګلیش پوي ناسل وجه دغه نه نور دې په خبر رسیدلې خو وجه دره چې بزړه کې مرز دی الله دې موږ دې شي قسمه حالاتونه ساتي اولئک الذين طبع الله على قلوبهم اصل وجه ده دا کسان دي چې مهر والد الله بجرونو د دوی باندې واتبعوا اهواءهم او تابعداري کړی د دوی د خپل خواهشاتو والذین اهتدوا زادهم هدى او کسان چې هدایت قبول کړي دي الله زیات یغوی لره هدایت دوی واتاهم تقواهم او ورکه یغوی ته تقوا دوی فهل ينظرون الا الساعه نو انتظار نکي دوی په ایمان راوړو کې مگر د قیامت ان تاتيهم بغته چرا بشي دوی تناسب فقد جاء اشراط نو یقینا راغلی دي نخي داغي ګورج بکمو کې قران نازل دی الله ویل دی نه خسري نخي راغلی اولنی نخ د قیامت څه ده د رسول سم دراتله ذکر رسول سم بعثت انا والساعه كهاتين ما قیامت دي راغلی یو روایت کې رسول سم وی نږدې او چې قیامت را مخکې شي خو دې مخکې شو دومره یو بل بس نږدې مطلب دا کنایت د خبرې ده چې زمانه بعد بل څوک نشته پیغمبر چې تاسو دغه په انتظار کینی نو زماده امت اخرنه ده ذاخرنه ما زمانه بعد به قیامت او نن سبا خو غالبا علامات چې کوم دی هغه ښکار شي دي غالبا علامات هغه ښکار شي هغه غټ پاتې دي بس هغه غټ علامات پاتې ما یو علامه دي ملګرو ته ذکر کړو د قیامت نږدې کېدو ما په دې باندې درسونه کړی د قیامت علامات تقریبا یو لشتي کې دولس درسونه او اوري به ما ډېر ښه تفصیل کړي یو به کې ناشنا چې تاسو ذکر کوم مخې تراله نو ډېر علامات د قیامت نږدې یو به کې دا علامه ده چې د انسان دا ورون نه ورون څوک ته پتون وي څوک ته ورون وي دا ورون به د سړي سره خبرې کوي دا ورون به تاسو سره کوي خبرې وکړي نه بيد علماء په دې په تفسیر کې او په تفصیل کې اقوال دي بعضوی چې مطلب دا بعضوی دا مطلب
بعض علماء چې دا نښه راښکاره شوې ده ورنانو موږ سره خبرې کړي تاسو سره کړي نه تاسو کې چا سره کړي ورنانو موږ سره خبرې او هغه دي چې وای دا موبایل چې ته جیب ته واچې نو دا موبایل د کوم ځای سره لګي ها د ورون سره لګي نو بیا ته په موبایل باندې څه کې خبرې پکې داسې بعض علماو ته ډېر ژور سوچ کړی نو دا جوالونه راوته د انټرنیټ دومره مخکې کېده دا هم د قیامت ته نږدې کېدو داسې علامه ده چې یعنې قیامت نږدې دی بلکل الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي قیامت نږدې دی بس هغه لوی علامات پاتې دي دغه درسونه لازم واورئ کوم چې ما کړي به کې ما نښې په دوه قسمه ذکر کړي دي یو غټي او بل وړي بیا مې تقسیم کړي دي یو هغه چې راښکاره شوي دي او یو هغه چې نه دي راښکاره شوي هغه ډېر مفید بیانونه دي تا ته پته ولګي چې کوم نښې ښکاره شوي دي او کومې نه دي ښکاره شوي فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم نو د کم ځای نه به یې دوی لره کله چې راشي دوی ته قیامت نصیحت اخیستل د دوی قیامت چې راشي نو بیا به د کم ځای نه دوی نصیحتونه اخلي فاعلم نو پوه شه انه لا اله الا الله یقینا نشتی اقدار د بندګۍ سوا د الله نه واستغفر لذنبک او بخانه غواړه د خپل خطا د تفصیل منګه کته استاد نږدې درس کې کړو یاد دې کنه یاد دې کنه وللمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان سړول او مؤمنو خذل والله يعلم متقلبكم ومثواكم او الله پی جنی زید اوړي دوستاسو زید او سي دوستاسو ويقول الذين امنوا او يا کسان چې ایمان راوړل دي الله ناشنا حالات بیانېغه او یا کسان چې ایمان راوړل لولا نزلت سوره ولن نازل ولکیږي یو سورته مؤمنانو به دا خبرې وکړي چې یو سورته نازل شي چې سبا کې جهاد دا مسله به کې جهاد لاله فإذا أنزلت سورة محكمة نكلة بنازل شيء سورة مزبوط وذكر فيها القتال أو ذكر شيء بوباغيك حكم دجياد منافقان واني مسمى دي شيء رفرفه ببراغي زلزله براله ناس بد رسول بمجلس کې د خبرو ټاکوان دا منافق سره په خبرو کې صحیح تکړی ان شاء الله دې صورت په اخره کې راځي چې الله به د منافقانو یو نه خدغه ذکر کوي سم د خبرو ماشینی او چې خبري شروع کی ته به چې د وسه د صحابه کرامو د زمانین راغله د دومره دیندارې نه دا به د رسول الله مجلس کې نه سره مشورې وړي ورکول پری مشورې منافقان د پری مشورې هم ډېری ورکي خو دې قرباني وخره شي بیانې خو د مشورو سم تکړی رسول الله صورت نازل شوه څنګه صورت یا رسول الله رسول سم بیتونه ول وصل به کوم مسله د جهاد مؤمنانو به یو بل ته وکړو بستر کې به وکړل خوشاله بشي چې بیا موقع ده د جنت د ګټلو خو مسله به د دی وا چې کوم بناسو سیډونو ته الله سوي رأيت الذين في قلوبهم مرض ان بتا کسان چې بزونو داوي کې مرض د منافقت ينظرون اليك ګوري بدوی تا بشار نظر المغشي عليه من الموت پشان د کتو دا غچا چې بیوشي راغلی باغ باندې د وجې د مرګ نه سم تازه بو د سورۃ منو نازل شي کنه سم تازه بو او بل د منافقانو د جسمونو به ډیر غټو دا به راشي ان شاء الله به روان درسونه دا پیړ سټونه به نیولو د غړو جسمونو وجه راي سوچي نه jihad شتي نه سخت شتي دا طرف کې مالونه خوري او نعمتونه وي دلته نعمتونه غړ وي نو سټونه به نه پیړي څه شي به جوړيږي نو سم تازه بو خرش پرش بناسو د رسول په جمعات کې خو چې کله به هدایتونه ووري jihad
نبی به د خوار سترګې راوړل لکه د سړي چې ځن کېدنی دي چې به کتو دا علامه دا وي د منافقت فأولى لهم نلائق وداغوی دفار طاعت وقول معروف تابداری وینا نیکا فکار خودی سوا غویلا فإذا عزم الامر نو کله چې مضبوط شي حکم د قتال دوی دغه ټیم کې مخاړي فإذا عزم الامر کله چې مسله مضبوطه شي نبی منافقان سي جلو کې مخواړي فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم نکدوی رښتیا ویلې الله ته خامخاوي بدا غره د دوی د پاره فهل عصيتم بس نجدي تاسو ان توليتم كواوري دي تاسو د جهادنا ان تفسدوا في الارض چې فساد وکي بزمکه کې وتقطعوا ارحامكم او پریبکه خپل ولې تاسو دلته دا خبره بیان شو چې جهاد د پرې حدود دو نقصانات کم بزمکه کې فسادونه قتلونه به عام شي رشتي به ختم شي خپل ولیان به ختم شي ولې چې څوک به د مال لپاره خپل وجني څوک به د بل سره لپاره ونی ظلم وکړي خو جهادي دا مسلې به نه بس مګه کې فسادونه نه په نه حق به څوک نه مړ کوي امن او امان به د فائدہ ده خو دې ځکه الله وي تاسو به پرې د خپل ولی خپلې د خپل ولی پرې خو د غټ جرم د غټه ګناه کبیره ده الحمدلله زما په دې باندې بیان وشتي د خپلوانو سره خپل ولی ساتل او نه ساتل په باندې ما تفصیلی بیان کړی او ما نقصانات ذکر کړی چې څو خپل ولیان نه ساتي دته الله کومه سزا ورکړي خو دې ځکه سزا یې وره اولئک الذین لعنهم الله دا کسان دي چې لعنت ویلې دي الله بدوی باندې دا یو سزا کافی ده کنه مؤمن د دین ویری چې ته خپلوانو سره خپل ولی نه ساتي کنه الله به باندې لعنت وي فاصمهم واعمى ابصارهم نو کان کړي دي دوی وړاند کړي دي اولندې کړي دي سترګې د دوی افلا يتدبرون القرآن اي سوچ نه کوي دوی په قران کې بس منافقانو دعوت ته چې دوی په کار درې چې په قران کې سوچ کې دین عبرت واخلي خپل غلطیانه وبېژني اما على قلوب اقفالها یا بزرونو د دوی باندې چرندې داغې دي چې څوک په قران نه پوهیدو نو پوه شي چې بزر باندې سدي تعالی والے شي الله زموږ د سینې او د زړونو قران ته کولاو کې ان الذين ارتدوا على ادبارهم یقینا کسان چې واولیدل د ایمان نه بشاګانو خپلو مرتد شو من بعد ما تبين لهم الهدى ورسد دين چخکار شوغوی تهدایت وجه صدا الشیطان سول لهم شیطان خیست کړي دی غوی تعاملونه داوی واملا لهم او مهلت ورکړي دی غوی ته مهلت څنګه ورکړي سبب او کې بل سبب او کې بل سبب او کې د شیطان غټ وسوسه دي چې خلکو ته راځي نو وسنه سبب توبه بشي سبانه منځونه کوي کنه سبانه بګیرم پری سبانه وې حرام پیسیم پری سبانه او په دې کې مې یو قصه ذکر کړو یاد دوسته 2 سکند را یو سړی وی سبب توبه بسم خو سباله سو مړو د دې را عبرتناک واقعه ده یو سړی سباله توبه بسم سباله مړو نګتر سبا ګرانټي موږ لرا کولای شي به صحیح او کله سبا د پته نه نو به د وسنه چې خپل ژوند بدل کا ذلك بانهم دا بدی وجه قالوا چې دوی ویلو للذین کروا کسانو ته چې هغه بد ګڼلې دي ما نزل الله کتاب چې نازل کړي دی الله د سوق دي مشرکین ته او يهود ته منافقان وته ویل دي قالوا ویل دي منافقانو للذین کرهوا هغه کسانو ته چې هغه بد ګڼلې دي هغه کتاب چې الله نازل کړي مشرکانو ته مکی مشرکانو بد ګڼلې کړي
سیوته دا دوی پټي پټي مشورې وی ګوره په ظاهر کې دوی ځان ته اوس مسلمانان وي سنطيعكم في بعض الامر زرد چې موږ به تابعداري کوو تاسو په باز کارونو کې ټول وته نه ها ټول چې به مومنه خبري کنه نو کوم باندې زموږ وسره شي او د کوم دراسه موږ شرمي ګونه هغه به موږ تاسو سره کوو مرسته وکړو والله يعلم اسرارهم او الله پويږي په پټو خبرو د دوی فكيف اذا توفتهم الملائكه نو څنګه به حال د دوی کله چې روح اخلي د دوی نه ملائکه دنیا کې خو دوکي وکړي دین پرېخو مسلمانانو پر ټوغو کړو دی وخت کې بس کوي یضربون وجوههم وادبارهم چې وای به مخونه د دوی او شاګان د دوی ذلك دا بدي وجه بانهم اتبعوا ما اسخط الله چې یقینا دوی روان شوی دی باغ شي بس چې غوسه کوي الله لرا وکرهوا رضوانا او بدغني دوی رضا د الله فاحبط اعمالهم نو الله برباد کړل عملونه د دوی ام حسب الذين في قلوبهم مرض اي ګمان کې کسان چې بزرونو داوي کې مرض دي منافقان دا ګمان کوي الَّذِي يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُم چې چربا راونه باسي الله کینه د دوی ځان ته خوري خیر وای کنه یعنی الله به زموږ د زړونو د حالات چرته بیان نه کوي در دوی ګمان دي خلاصوي ولو نشاء لأريناكهم او کو غواړو منګه خامخاو بخایو ته تدوي فلعرفتهم بسيماهم نو خامخاتبو بجني دوی لرا بن خود دوی الله زبر دې سیو خم کنه چې یو بل ته خم یو پنه خو به بجني چې وایغه غټو یختواله هغه دې سي پوزي چې دا هغه دې سترګې د منافق ته هغه پلانې هغه د نوم چې د زبر دې سیو خم خل دې سن دي خولي الله ګره باز منافقان رسول سم ته خولي ښه ټول نه دي خولي او باقي د الله حکمت ندیږي چې الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته وایي چې د مصلحت لپاره ماته ته دوی ونخو خدایونه خووره پدې به ته دوی پیژنې بیا یونه خووره زوي هغه سده ولا تعرفنهم في لحن القول او خامخا پیژنې به دوی په چاله کې د خبرو کې منافقته نه خدای چاله کې منتها چاله کې دا مؤمن نه دی حق بده دی خو غریب برورو لګي غلغله ولګي دا چالاک منافق پرېش هغه مؤمن غریب به خراب کی داغه نه به حق واخلي هغه سره به ظلم کی دا نه چې د منافق په حق خو منافق سي چالاک خدوه مخه به چلی د سره بم لګي د سره دا کار ډی ګران دی چالاک سړي کار دی هر سړی دا کولای شي مؤمن ته خدا کار ډی ګران دی چې ته دته مواتخه د خبر به د تر رسول دا د تر رسول کورونه ورانوا علاقه ورانوا قومونه تباکوا د وړي ګران کار دي د چغل خوري دی یو ځنه بل ځای ته خبره وړه تر منافق سړي کار بیا دومره چالاک دی چې دا منافق سو پیری ګوره ګيري کنه ګيري دغه منافقان خو پرې رسول الله په زمانه کې چې کوم دي د خصوصو پیری ګیر شوی د الله په قران کې نازل کړي چې دوی داوود دا زمون چې کوم په معاشره کې دنه منافقت کې دوه مخونه چلی او چغل خوري کې دوی نیوي کې کنه نیوي کې خچ ونی وي شي د سې صفای به ته پیش کې چې ته حیران شي او ته مجبور شې نو ته معاف کې یعنی ناشنا خبرې دوی له ورسي دا د رسول الله په زمانه کې دي الله خصپا او یې پیغمبر د دې لپاره درغلي دي دوی په زلونو کې دادي بیا هم ډډې لګولې بل دا چې منافق سړي کې حیا نه لکه نن د منافقت ونی وې شو کنه په شرمونو و شرمې سبب به سبب بیٹه کې ډډې لګولې نه اسبه اځ کوم دي درون سړی او صادق سړی مؤمن سړی اکه حیا اچھا ته بل پرز غلطی تیری شو ونی وې شو نبی امړي که خو په دغه طرف باندې به نور زیرو خلک برانه خپي زمانه غلطی شي و زمانه ګناه شي و ادا منافق سباله بیا بنه چلته شخن بوې ناس وې تاسو ته زمارور او ته پلانې او تعلانې
او بیا به یو نوې پلین جوړي یو نوې طریقه جوړي د دوکې درکول نو منافقانو یو غټه نه خسده چالاک دي والله يعلم اعمالكم او الله في جميع عملنا استاسو الله وجد منافقان بز لازم راخکارکو در راخکارکولو طریقه څه ده ولنبلونکم او خامخا امتحانونه براولم بتاسو نو د امتحانونو فائدہ بدای شي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين تر دې چې ښکارکو منګه کسان چې جهادونه کوي تاسو نو صبرناک مصیبتونو کې دې پته لګي ونبلو اخباركم او كاربكو خبرنا استاسو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يقيننا كسان چې کفر کړي دي او خلق من کید لاري د الله نه وشاقوا الرسول او خلاف کید پیغمبر من بعد ما تبين لهم الهدى ورسل د دین چې ښکار شوی دی ورته هدایت لن يضر الله شيئا هیڅ نقصان نشي ورکول الله تدشي وسيحبط اعمالهم او زرد چې برباد بکی عملونه د دوی منافقان حال وانجام بیان شو وصلى ایمان ولته نصیحت کوي یا ایها الذين امنوا ایمان ولو اطیعوا الله واطیعوا الرسول تابعداري د الله کوي او تابعداري د پیغمبر کوي ولا تبطلوا اعمالكم او ما بربادوا يعملون خفل ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يقينا کسان چې کفر کړي دي او خلق من کید لاري د الله نه ثم ماتوا وهم كفار بامرشي بدي حال کې جاوي کافراني فلن يغفر الله لهم نهجر بقانه ونك الله دويتا فلا تهنوا مکمزور کیږي مؤمنات نشیت مکمزور کیږي د چا په مخ کې د کافرانو په مخ کې کمزوري مرخ کار کوي وتدعو الى السلم او دعوت مور کوي سلطه وانتم الاعلون او حال دا چې تاسو چتي کافرانو سره صلح سره جایز ده خو الله دعوت تاسو مور کوي یعنی تاسو نه مخ کې دعوت مونږ تاسو نه مخ کې تاسو نه وړاندې کېږي صلح هم پیش کوي هکا غوی د سره صلح خبري شروع کړي نو به صحیح ده صلح خوشتي او دا صلح ان شاء الله په سوره الفتح کې روان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي د صلح حدیبیه په موقع رسول الله هم صلح کړي فلا تهنوا وتدعوا الى السلم ځان ما کمزوري کوي دعوت مور کوي د صلح طرف ته وانتم العلون تاسو زور وري ګور رسول الله چې کله لاړ عمره له مشرکان چې چاپیر ناشتي اوس کابین او د مسلمانانو ته کتو نو مسلمانان روانو طواف کو نو دی بازو بکوي د مدینه بیماریانو خراب کړی دي نبی رسول الله امر وکړي چې تاسو به دغه تیز زر ګامونه قدمونه غسته نږدې قدمونه او زر غسته اترمل وای نو په طواف کې په ولني درې چکرو کې دا مستحب دي خدای رسول الله ولي کړیو چې هغه د طاقت راخکاري شي موږ کمزوري نه وګورئ فلا تهنوا چرته به کافرانو ته ځان کمزوري نه ښکارا کوي والله معكم او الله استاسو ملګری دی ولن يتركم اعمالكم او هیڅ نه کوي الله استاسو نه ثواب د عملونو استاسو اوس که څوک دا وی چې یاره په jihad کې خو تکلیفونه دي مرګونه دي پیسې پکې لګي بچي په پاتې کېږي خزي په پاتې کېږي خپل ژوند په پاتې کېږي الله سپکاوي به نه دي ژوند انما الحياه الدنيا لعب ولهو
یقینا ژوند د دنیا لوبې دي او مشغله ده. وان تؤمنوا وتتقوا او که تاسو ایمان لرئ او تقوا کوئ یؤتکم اجورکم نو دربکې تاسو ته ثوابونه ستاسو. ولا یسألکم اموالکم او نه غواړي ستاسو نه مالونه ستاسو. د دې دوه مطلب دي. یو مطلب دا دی چې الله تاسو نه د مالونه د خپل ځان لپاره نه غواړي وره، یعنی که الله تاسو ویلي چې صدقې ورکړي، زکاتونه ورکړي، خرچه وکړي، نو د چا لپاره دی؟ دا تاسو د خپل ځان لپاره دی. دویم مطلب دا دی چې ولا يسألكم اموالكم، الله ګوره تاسو نه پوره مالونه نه دي غوښتلي. سبحان الله، الله دې شان ته وګوره او دې نعمت او دې احسان ته وګوره. دا موږ سره چې کوم مالونه دي چا دي؟ د الله دي. الله موږ ته په خپل مال کې وي دا مال خدای الله مال له وي په دې کې لسمه یې سور کزا سلورمه د لسمه ورکزا، دویمه د لسمه ورکا، ربع العشر ورکا، نصف العشر ورکا، عشر ورکا. په خپل مال کې راته یې سخه وي دومره هغه موږ نه ورکو. الله وی چې ما دې ګوره ټول مالونه نه وخت اوس کله دې سوال چې ست او سړی دا ولګوي. يسألكم کچرته غواړي تاسو نه مالونه ټول، الله یو خبر وکړه کدا مالونه تاسو ټول غوښتلې فيحفكم تبخلوا او زور در باندې کې نو بخل بو کې تاسو ويخرج اضغانكم او راخکار بکی کینی تاسو. په دې ریال ته کې زمنګ نسم دغه وزي دا سارانه وزي نه چې الله ویلو ټول مال ورک. پرون ما سره دا واقع رااله دا خبري اسو کینو خو دې لپاره کوم چې پتاوس کیو جذبه راشي. پرون د شپې زه زیات تلم په گاډي کې نه په اشاره کې ودرېدم، یو پښتون وبخر سوالي سپینګیره خصوص سپینګیره ما غته आवाज وکړه ما بسینه مولا سره رقم ورکو نو ما ته وی د وبو په یو رلی مې نه د ځان سره کېه یبه دې سماته کې توي ما یو زه د مال شیشه برکړې نه و د لاسونه د قضې کې اوچت کو کعبه پر رب د قسم خورم چې دې موقف چې څومره متاثر کړم او څومره په ما کې جذبه پیدا کړو. دې سپینګری په دې ډکه اشاره کې غړي ټول اړو لاسونه اوچت کړو وی الله دې په هغه ځکه په کار راول وکم چې د ضرورت بیا ډیر راشي. دغه سپینګری دعا وا په دې مبارک شپو کې وی الله دې په هغه ځکه په کار راول وکم چې به ته ضرورت لري وي. دا مالونه ولګوي الله په لار کې دا غوټي ولا ورکولو د بالښتونو لاندې خوده او په بینکونو کې خوده په دیوالونو کې خوده په اخر کې په تابوت کې ورواچي مړی ویش تکړوي بچو له ډیر سکړي والله دی وبخ بیا بچو به شور شو دي چې کارو کوي تاسو هغه پلار غریب ټول عمر مسافري کړي و نو یو 2 میټر زما کرا کې چغله په جمعه جوړ کو زر کېږي جمعهتون متونه ژوند دی تاسو له دغه جمعهتون نه وخت نه د بچي او د دې په دغه باندې بم نه پریوزي ګوره دوی د به ستاب د زمکه کې د قبر زید لم کې دي شي درنکی که مقبره کې زینو کنه او ستاب بچو په سلاړو چې خپل زم نشتی نه یو 2 میټر زیره کې چې خخې کو خخول ته بدیم پرې نه دي مونږ باندې ځاله زمکه څنګه د دومره رونه دومره دوس وکړه دی خخو چې ته گزاري کوي کندې دا خو نو مال وستا سرشتي طاقت سرشتي هوش او حواس کې د عمل وسو لګي وسې لګول وخت الله وی شکر وباسي چې ټول مې دنه نه دی وختري کټول مې دنه وختلې نو بیا بم بخل کړي وي. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله خبردار تاسو خلقو دا کسانی چې تاسو را بلل کېږي د دې د پاره چې خرچو کوي بلار د الله کې فمنکم من يبخل نو باز تاسو نه غسوک دي چې بخل کوي ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه او چا چې بخل کوي یقینا بخل کوي چې راوزي د نفس داغنه یو مکه ده بخل کوي د خپل ځان فائدہ ځای کوي په اصل کې د بخل د خپل ځان کوي اوس یو سړی د پیسې او سړی شي پرتی نه لګي د الله په لار کې الله ځان تبا کوي
دغه خدا مطلب دی چې ځان له فائدہ ورکو، خو دې ځان له څه ورکي؟ ځان له نقصان ورکي. په کار دی چې د مال د لګولې، خصوصا په دې مبارکه میاشت کې زموږ تاسو ته نصیحت ته کلی ته ټلیفون نو کوي. په هر کلی کې غریبانان شتي، یتیمانان شتي، کونډې شتي. خپل خزي ته وای، خپل بچو ته وای، بچي دغه پلانیا کولمه چې دا به څومره یې سي، ابي 2 خزي دي، 3 خزي دي، 4 واړه دي، 2 سړي دي، پیسې ولې خپل بچو له چې اختر پیسې لګي ناغول او سره ولګي د 500 له دغوي شو، د زری له دغوي شو. اختر کې ستا واړه خوشاله دغوي د وړو په شونډو بم چې خندار شي. ستا خزه اختر کې قسمه قسم نعمتونه دغه سره، قسمه قسم سنگارونه او جامې او ډول نه، دغه چې کونډه د غریبو د کلونو ناشته هغه نم سوالېږي. ستا بچی ته ته وي اختر له دار ولېږي تولولې دي خلک شتي زګوره پردو ملکونو قصې نه کوم، تاسو یې د بل ملک قصې کوم، ستا د کلی قصې کوم. ستا د کلی ته چې هر سړي د خپل کلی معلوم دی، نو ستا په دې کلی کې هم داسې یتیمانان شتي چې غریبانانو خوارې سترګې نیولې دي چې هغه پلار هم ووایي نو هغه ته به ویلی د اختر جوړه به یې راغستی وي. ته د هغوی پلار شه که نه، په جوړه څو خرچه راځي، خرچه ته لېږي بچو له، هغو له به کې هم ولېږه. نور د اختر څه روزانه خو نه، الله به ستا په بچو کې برکت واچي، الله به ستا په مال کې برکت واچي، ستا په عمل کې به الله برکت واچي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله په لار کې چې څوک مال خرج کوي الله یې د مصیبتونو نه بچ کوي. یوه دویمه څوک چې د الله په لار کې مال خرج کوي د الله د غصې نه بچ شي، او دریمه څوک چې د الله په لار کې مال خرج کوي د آخر خاتمه الله په ایمان سره کوي. دغه ډېرې فائدې دي، ما په بوزه کې الحمدلله درسونه کړي صدقې ورکولو فواید هغه واوري تفصیلي. نو دې ته مې اراده شتي که نه چې هر یو کس د الله وضو کوي د الله سره، هر یو کس چې خپلو بچو له څه لیږي د وس مطابق، دا نه چې ته یو په زرګاو او په لکاو، د وس مطابق پلاني له هم ولېږه او هغه علاني له هم ولېږه چې ته یې پېژنې. موږ کې هر سړی پېژني او لري مزه په دې خپلو خپلوانو کې که دې سوچ وکړو نو په دې کې به رتم کونډه میلاو شي، په دې کې به رتم یتیمانان میلاو شي، او په دې کې به رتم بوډاګان میلاو شي، او په دې کې به رتم بیماران میلاو شي. شتي که نشتي؟ هر چا په خپلوانو کې شتي. نو هغوی له خیر دی په دې اختر کې څه ولېږئ، الله به ستاسو په ژوند کې برکت واچوي. ذكر الله سوي والله الغني وأنتم الفقراء، او الله بحاجة دي او تاسو فقيراني، وإن تتولوا او كتاسو مخوالو يستبدل قوما غيركم، فبدلك براولي نور خلق سواشتاسنا، ثم لا يكونوا أمثالكم، بأبني يغوي استاسو بشان.